پیغمبر علیه الصلوة والسلام فرمایي لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث. دا خو جایز نه ده چې مسلمان د بل مسلمان ورور سره تر 3 ورځو بالا سلام باندې کړي. و ټیک ته صحیح ده ګپه نه در سره کوم، در سره کښېنم نه، ډوډۍ له نه درځمه، لیکن سلام به بندوې نه. سلام څه معنا؟ سلام دا معنا چې سره ومیلدل السلام علیکم ورحمت الله، جوړ یې، په خیر یې، په غم دې غمګینه کېږم، په خوشحالي دې خوشحاله کېږم. بس دا سلام سو صحیح سو. اوس هغه مجلس لره نه ورځې، هغه واده لره نه ورځې، هغه د هغسې مطلب یو پخوا بانډار کې دی نه ورځې، هغه پروا نه لري، هغه په دې شي کې نه شمول کېږي. وچ کلک دا دی چې مخامخ سره ویلدل، یو دور مخ واړی بل دور مخ واړی، یو دور لارې اختیار کې بل دور لارې اختیار کې، سلام د مابین ځه ورک سي. دغه شی چې دی هغه د الله رسول حرام بللی دی. نو اوس که چیرې 2 یاران دي، 2 ورونه دي، 2 دوستان دي، 2 قریبان دي، 2 همسایګان دي، صحیح سو، دا د الله رسول فرمایي دا سلام سره بند کی تر 3 ورځو بالا. 3 ورځې ټیک ته اجازه ولا پروا نه درلوده، پس له 3 ورځو بیا هم یو بل ته سلام نه سره وایي، یو دوري مخ واړی بل دوري مخ واړی. فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. رواه ابو داود والنسائي باسناد على شرط البخاري ومسلم. د الله رسول فرمایي که یو سړی تر 3 ورځې زیات سلام بند کړي، زیات، بیا په داسې حال کې د یم مړ سو دا بل هم مړ سو، یو ورور هم مړ سو دا بل ورور هم مړ سو، دا یو همسایه مړ سو دا بل همسایه مړ سو. ای سبحان الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دخل النار، دا ولاړې جهنم لره، جهنم لره. دا جهنمی دی چې څوک په داسې حال کې مړ سي د خپل یار، یار سه مراد هغه معنا ما اخلي چې زموږ پښتانه یې ځینې اخلي، صحیح سلو، خپل دوست، خپل انډیوال، خپل همسایه، خپل ورور، خپل قریب، خپل عزیز مسلمان ورور سلام جنې بند کړي. بیا 3 ورځې تیرې سوې، که په دغه 3 ورځو کې مړ سوله دا خبره نه پکې راځي، پس له 3 ورځو دی مړ سولو دخل النار. لکه اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د صحابو په باره کې 10 صحابه کرام دي چې هغه ابوبکر صدیق دی، هغه حضرت عمر فاروق دی، هغه حضرت عثمان دی، حضرت علی کرم الله وجهه، دغه رقم نور صحابه کرام. دا د الله رسول فرمایي دا چیشتي دخل الجنه، دخل الجنه، دخل الجنه، صحیح سلو. دا چې کله مړ سي دا ولاړو جنتیان سو، دا جنتیان سو، دا جنتیان سو. اوس دا خبره موږ منو، یقیني خبره دا و چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه جنتی دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جنتی دی، دا موږ ټول منو، زموږ ایمان دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو سړی په داسې حال کې مړ سو د سلام بند د چا سره عناد و بغض و حسد ولو، نو بیا دخل النار، دا بیا ولاړې جهنم لره. نو چې جنت یې مني او جهنم یې ولې نه مني؟ موږ ته څنګه یو سره په همسایګانو کې څنګه یو، په ورونو کې څونه ډېر خلک سته په کال د ورور سره سلام باندې، په کال د ورور سره سلام باندې. پښتانو غیرتمن خلک دي، دوی خو ډېر خوشحاله دي، وایي موږ غیرتمن خلک یو. زما په کتاب کې بیا د غیرت تورې ګرځي یوه ذره هم نشته دوی دپاره، صحیح سلو. نو دی داسې شته چې د خور سره سلام باندې په کال د خور پوښتنه نه یې کړې، پر خور یې پوښتنه نه یې کړې، په 2 په 3 په 5 کال خپل خور لیدلې نه یې، په دغه ښار کې به اوسېږي، وایي زما څه نیت ورسره خراب دی، زما نیت. عجبه خبره دا سو، شیطان موږ داسې پوه کړي یو په دې خبرو باندې، یا دی په ما ملامت دی، یا دی په ما ملامت دی. خور بیا وایي یا ورور په ما ملامت. یا ښه نو بیا څنګه سوله کیسه څنګه سوله؟ نو یو خو ملامت دی په دې کې و، نو هغه بل بیا څه وایي؟ او په دې خبرو سړی نه خلاصېږي د قیامت پر ورځ، یا الله دی په ما ملامت، نو لهذا ما سلام بند کړی. نو الله رب العزت فرمایي چې تا سلام بند کړی دی، خدا معنا د فیصلې ستا په لاس کې، فیصلې ته کوې ته، خو قیامت ورځ د هغه دپاره و چې چا سلام بند کړی و، نو هغه ته به بیا زه سزا ورکوم. څوک ملامت نه ملامت، دا خو زما کار و، ستا څه کار و په دې کې؟ ته به سلام خامخا وایه، صحیح ده. څومره عجبه خبره ده. ټیک دی، صحیح ده، زموږ د چا سره نه لګېږي، په طبیعت کې نور سره لګېږي، خوند نه راکوي، خو سلام سړی نه بندوي. چې کله سلام بند سو نو د الله رسول ما او تا ته بیا جهنمیان وایي نعوذ بالله، که ما او تا په داسې حال کې مړ سول. یعنې دا څونه ډېر خلک سته، د بابا سره سلام باندې، د پلار سره سلام باندې. ایس موږ خوشحاله داسې خوشحاله قوم دی، وایي ډېر منځونه کوي په ګرد دنیا کې، وایي که اسلام و هغه په پښتنو کې دی، دا یو که په ګرد دنیا کې بې وقوفي و هغه په پښتنو کې ده، صحیح ده. بیا د الله رسول فرمایي
وعن ابي حراش حضرد بن ابي الحضرد الاسلمي رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر اخاه السنه فهو كسفك دمه. رواه ابو داود. که چا د خپل ورور د خپل همسایا د خپل یار د خپل مسلمان ورور سره یو کال سلام باندې یو کال، الله رسول فرمای دا دی لکه قتل چې وکي، دا دی لکه دغه سړی چې مړ کی یو کال سلام باندې د بیا دغه خبره ده. نو چې پر درې ورځې سلام باندې دو باندې دغه څخه ما باس جهنم لره ځنو چې څوک مړ کی دغه بیا څه هغه بیا چیرې ځي. دا څوک فرمای؟ دا الله رسول فرمای. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ان الشیطان قد یئس ان یعبده المصلون فی جزیره العرب. الله رسول فرمای شیطان دې خبرو سره امید است ورک هغه وای بس زړه ته منل ویږي چې څوک دې وسره ولاړ چې شو کی وبته دې سجده ولګي. مسلمان خو بته سجده نه لګي او تقریبا بته سجده چې دا غنه لګي و دې نه امید سو خاص کر په جزیره العرب کې راوخه په عربو کې. ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. دا یو خبره ده په خپل اپس کې نو ډیر زور ور عناد بغض حسد دشمنی چې دا هغه نه د ختمه سوي. دا شیطان پر کوشش دا دی د دوه یارانو د دوه دوستانو د دوه انډیوالانو په مابین کې چیز کوي عناد دشمنی بغض عداوت دا بورچی شیطان دې ځای نه دی محروم سوی. هغه یار دا کار به کوم او دا خبره په مشته کې ستا څونه خلک یو چا مطلب معمولی قدر ډیر خلک مثلا دا شسته چې وس په کور کې واده پیښ شوی بیا واده کې یاست نه ورته کړی یا مطلب مختصر واده جوړ کړی یا مطلب ګر سره ير سوی په فکر کې وو په 15 کال نه سره راځي کولای د ګرد دنیا ډوړی ورته وکنه و یا تاسو ز ما ته ست نو کړی او یار ما لیکلو د ځان سره خو نو بس د واده کار ورسې ير سوی یا الته یو ملاولو نو واده په ورځ باندې دغس اواده خو املا خو اسم د خدای بیچاره د ګور په اخر کې سړي ور پیات سنه یو بل ته املا د سر راول بل وبل ته املا راول املایانم خانه خراب د ستید املایان لا خانه خراب. مولوی صاحب پزړه کې به 1500 روپۍ دي چې یاره 1500 روپۍ می قضا نشي ستی پزړه کې بیا دا دی چې لږ به نور ذلیل کو 1500 روپۍ یو میاس بعد ورکه ډول ولاته په غرض ورکه د یو میاس بعد ورکه. نو خیر واده لره ولاړو چې ولاړو د ډېره پورې ولاړو هلته بیا هغه نه یې اورم رایې چې ودرېږه پښتنو خلکو نو رواج چې که څنګه صحیح نو چې ودرېږه بیا پوښتنه وکړه مولوي صاحب نسته انو ژر دا د ورور مولوي صاحب لره الله په منډه موټر وځغلو موټر چې راوځغلو چې راغله مولوي صاحب یا والله که سره ولاړ هغه وایي موږ سره ویلي وو پلاني ته ویلو یا والله که واده له نه دی ورغلی ډوډۍ له نه دی ورغلی والله که دي یاره یو 50 ننواتې بیا پر وکړلې مرکې بیا په مټې دی راځي دا مولوی صاحب ير سوی د یې تر ته وګوره دغه دا انجام دی دا چې په کسته وکړي وي صحیح سلو خو ځا الحمدلله د الله ډېر عظیم فضل دی پر ما باندې دا د ودو مدو دندې مې وستر پرې شو ویل کراره پیغام په خوا بند ارې وته جلا خندل ابا د جهان به وقوف موږ به سر ورته نیول موږ ورته خندل بیا به ګپې شروع سولې بیا به د دې هغه سپین شان چې پر بل سره غورځي مولوي صاحب هم پاغل لړ څه ساده ما خو دې شان سده کرکه کیږي کله واده به ورنو خلک برالو مولوي صاحب هم ولاړ دي روغ پړنه مولوي صاحب قرار کښې نه ولاړې زما په 1500 روپۍ مزدور یې ورور یو نیم سل کسان رالو دیم د ګور سره روغ بړ کې بیا چې وسه نکاح دیم مبارکي ما وای مولوي صاحب په لا اله الا الله محمد رسول الله کې به قوم کې تقریبا اکثره پښتانه د قدر 100 روپۍ بالا حیثیت لري ته څه ځان دوري کوي بیا تصویرونه پکې اخیستل کېږي ابا زاید ملایان رسالې ورسې ښه ډوډۍ مو خورئ واده لرم یو خو ډېر مطلب بیخي ډېر غوړانې هغو ته نو بیا موږ هم جواب نسو ویلی او یا بیخي ډېر دوست دي ملګری مې هغه ما ته د ورور په حیثیت هغه کې بیا ټیک هغه کې خپل هم ګډون کوو یو ډېر غوړ یو ډېر تعلق والا دا نور در ګرځوي دا صحیح سلو نو ښه غوړ خو نو دا معنا چې ماجد یې جوړ کړی نو بیا خو نو ماجد کې څنګه شپه جن تېروي نو دا کیسه خو نو هم ده نو الله دې مو وساتي الله دې بیا به نو ته ولاړې وایي مولوي صاحب ته یو تقریر وکړه مولوي صاحب تقریر شو دی به ګپ سره کولی دی به چی سره کولی یاره توبه بس په دې ډېر خوشحاله یم الحمدلله عقل مې زیاتېږي کمیږي نه او عقل چې مې لاوسلو د نیم جهان د ګرومه به خلاص نیم جهان ته به وایه پلاني ولې نه راته وخندل صحیح سو
عقل دا پیدا کوي ښه دی چې نه وخندل کتاب هم ورته خندلي وای صحیح شو عقل خواست ډېر کوي چې عقل یې بیا په 15 روپۍ باندې ته غني کېږې باچا کېږې او که د عقل نه درلودې په 15 کروڑ روپۍ به هم ته فقیر یې ښه د الله رسول فرمایي لو ان رجلین دخل فی الاسلام ابوالزیب راغلی ما ته وایي مولوي صاحب ته به داسې وکړې نن ماښام زما مېلمه یم زه ورته وایم یاره دا کیسه خو نو اوس ډېره نه کوم و یا نو بس ما د ډېره وخته دا اراده وه زه ورته زه به تا ته یو خبره وکړم زما او ستا نن اول ملاقات دی زما او ستا نن اول ملاقات دی زما یاران دي دوستان دي زما ښه یاران دوستان دي هر وخت د ډوډۍ راته وایي یو کال بعد په مټې زموږ د ډوډۍ ترتیب جوړ سه او ته به ووایه یا مولوي صاحب خامخا به راسره ځي یاره ما غږ مه لره و زه تا پېژنم ته څوک یې نو هلته که دې یو فساد را باندې وکړي هلته دې یو ویډیو جوړه کړل هلته دې یو بله دروبیله کړل زه په تا خبر یم یا نو بیا ولې وایم ول دا نشئ کوئ چې راولاړ شئ مولوي صاحب ما په 3000 روپۍ تا ته ډوډۍ کوله دا 3000 روپۍ در واخله که را خپله ډوډۍ په وخوره صحیح شو خوښه مې ده دغه رقم دا رقم چم کوئ دا د عقل کیسه درته کوم عقل کې سړی نه تاواني کېږي